ښځه په کومو حالاتو کې راضي کیږي او په ډیر خوند او شوق سره کوروالی کوي. قدرمنو دوستانو، نن په دې ویډیو کې ډیر زیات مهم معلومات تاسو سره شریکوم چې دا معلومات به تاسو لپاره ډیر فایدهمن وي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، که نن سبا وکتل شي نو اکثره وخت په کورونو کې څه مسایل او لانجې هم را پیدا کیږي. نو د دې مسایلو او لانجو نه ځان ساتلو لپاره یو څه داسې پټ رازونه او کارونه که تاسو وکړئ نو یقینا چې ښځه به در سره ډیر په مینه باندې کوروالی وکړي او ستاسو ټولې پریشانۍ به ختم شي. په دې پټو رازونو کې لومړی راز دا دی چې کله ستاسو د ښځې میاشتنۍ بیماري راشي نو د هغه بیمارۍ نه وروسته ښځې ته په ډیره مینه باندې یوه تحفه راوړئ. ښځه خو هسې هم د دغه بیمارۍ نه وروسته غواړي چې خاوند ورسره په مینه باندې کوروالی وکړي، ځکه چې تقریبا یوه هفته ښځه صبر وکړي او بیا د هغې نه پس هغه په مینه کوروالی کوي. خو که تاسو ورته یو تحفه راوړئ او بیا د تحفې نه پس ورسره په مینه باندې خبرې وکړئ نو یقینا چې داسې کار ستاسو یو بل ته زړه سپینوي او ستاسو په منځ کې مینه او محبت نور هم زیاتیږي او په ډیره مینه سره به تاسو کوروالی وکړئ. دویم حالت داسې وي چې کله خاوند ډیر وخت پس د مسافرۍ نه کور ته راشي نو په دغه وخت کې خو ښځه غواړي چې په هره طریقه وي او خاوند سره په ډیره مینه باندې کوروالی وکړي، ځکه چې ښځه هیڅکله هم د خاوند دومره مسافري نشي برداشت کولی. خو بیا هم د ډیرو مجبورو له وجې چې خلک مسافرۍ ته تللي دي او بیا کله کور ته راشي نو ښځه غواړي چې په مینه باندې ورسره کوروالی وکړي. دریم دا چې هر کله خاوند خپلې ښځې سره په مینه باندې خبرې کوي او هغې ته کنځل نه کوي، د هغې مور پلار نه کنځي، نو دغسې خاوند هم په ښځه باندې ډیر زیات ګران وي او ښځه د هغه هر حکم پوره کوي او هر حکم یې مني. نو تاسو کولی شئ په دې طریقو سره خپلې ښځې سره په مینه او محبت باندې وخت تیر کړئ. امید لرم ستاسو به د پشتو پوسټ چینل دا ویډیو خوښه شوې وي. خامخا یې لایک کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.